څونه وخت کېږي چې غوښه کور کې نه ده پخ شوې؟ غوښې والا موږ نه یو، موږ څونه وخت کېږي کلونه کېږي موږ داسې چې یو څوک راکړي که نه وي نو موږ په دې غوښه نه یو عادت. دا د اخري ځل چې د غوښه کور کې پخ کړې څونه وخت کېده؟ بس کېږي به یو 4 میاشتې به کېږي. لا حول ولا قوت 4 میاشتو کې نه ده پخ شوې؟ او په زه داسې ده چې موږ نیو عادت نو څه وخورو چې نه وي نو څه وکړو. عادت نه دی، حتی موږ په غوښه عادت نه یو. څونه وخت کې کور کې غوښه نه ده پخه شوې؟ مخکې مېلمانه راغلي وو. څونه وخت مخکې؟ څونه وخت مخکې؟ یو میاشت هغلته هم پخ کړې وه، بیا هم نه ده پخ کړې. السلام علیکم ورحمت الله. بلجیم نه یو ورور 200 یورو رالیږلی وی، والد صاحب وفات شوی، الله دې ورته جنتونه ورکړي او دا صدقه یې کړې د والد صاحب په باره کې، خدای پاک دې ورته ورسوي. ماشاءالله ډېر داسې غټ او ښایسته ګډ دی، دا به لالوو او بیا به په غریبانو باندې هغه کو تقسیمو. رښتیا ده سره یو څه پیسې پاتې وې، هغه هم ورته واخیستل. غوړ ته راوړه استاده نو انشاءالله غریبانو باندې به ګرځو، غوښه او دا غوړ به ورکو چې تیار ورته سور شي پکې که نه. الله دې ورته صدقه قبوله کړي. دا خو به موږ تقسیم کو خلاص به شي، خو غټ اختر را روان دی، قربانیو سیزن هم دی او قمر بنسټ تیرو کلونو په څېر سږ کال بیا هم له خیره قرباني کوي او تاسو خپل اختر وکړئ. موږ به تاسو لپاره په مختلفو ولایتونو کې قرباني وکړو او که څوک ګډانه لالۍ هم قیمت درته ښکاري یا غواګانې یا بیزې، هر څه چې ستاسو خوښوي موږ مو خدمت کیو. ډسکرپشن کې قیمتونه لیکلي دي، نو اوس نه خپلې مرستې او خپلې قربانۍ پیسې راولېږئ تر څو پورې موږ درته هغه وکړو. ده لکه چې تشې مو کړې کالو نه یې هغه کړو، دا څه ورته وي بېلمازې یې کړو. موږ به ستاسو لپاره قرباني وکړو، الله دې ستاسو قربانۍ قبولې کړي او انشاءالله کوشش به مو دا وي چې هغه ځای ته ورسېږو، هلته غوښه ویسو چې د هغه ځای خلکو په میاشتو میاشتو غوښې لیدلې نه وي او دا راسره ومني چې داسې خل شته. ښه څه کوو موږ به دا چپه کړو او تاسو اوس لاړ شئ. السلام علیکم. یو غاړه خو راکړه، ستړی شوی به یې. چابي دې کومه؟ کوم ځای نه دې راکش کړه؟ یکتوت نه؟ څونه شیان دې خرڅ کړ؟ ګزاره کېږي؟ کور دې چېرې دی؟ دا دې غواړم تیار شي، صحیح شو؟ نه خیر اوسي. السلام علیکم کاکا. خیر یو لاس آیسکریم خو راکړه، پیسې به نه بل څه به درکړم. خیر دی هغه نن ځان ته شوروا وکړه، صحیح ده؟ غاړه راکړه زه لاړم. لاس دې ولې؟ لاس مې معیوب. لاس دې معیوب دی؟ زه الله دې خوشحاله. السلام علیکم. السلام علیکم. جوړ په خیر صاحب ته ښه دی؟ قراري ده؟ یخ خو دې نه کېږي؟ نه والا داسې لږ لاسونه ډېر یخ دي. نن باد و که نه؟ او پوزه پټوه چې زکام نه شي. چی خرڅه؟ جاله خلک اخلي؟ څو سو روپۍ والدي قابونه ډېر ښه دی یاره. ته دې روغ یم رښتیا دې نه یې؟ دا خوند کې ته راکړه. نن زموږ میلمه یې، دا به ویسه بچو ته پخه کې. غوړ خو به لرې کور کې؟ ښه زه دا وهله. صحیح شو؟ ځه الله دې مل شي چې ګردونه دي. بس دا بس ټولو ته د خدای پاک اجر ورکړي چا خیرات صدقه کړي. السلام علیکم. حاجي صاحب ستړی مه شئ، جوړ بخیر. دواړه سره یو کار کوئ؟ کنه شاګردین ته شاګرد واوئ سخت ساعت به هم تېري دته ښه کار که نه؟ ښه ګزاره حال ده. نه کار ورته ښه یې؟ ښه کوم ځای یې؟ لغمان نه. او ته؟ ته د کابل د وتخیل. لغمان کوم ځای؟ علیشنګ کې کوم ځای؟ او شمرام نه. ماشاءالله. نن زما میلمانه شئ؟ میلمه کېږي ځو؟ نه ځو ما سره؟ نه زه یا سره کم دلته میلمستیا دلته درته وکړم. ها دا ته کور ته ویسه غواړم ورسره دی ښه او دا ته ویسه صحیح ده؟ صحیح شو که نه؟ لاس دې راکړه نو څه خدمت خو نشته؟ زه آباد اوسې خدای څنګه چرت خراب دی؟ والله اسکریم چلاوم بس. اسکریم چلای که د اسکریم ګاډۍ چلای؟ اسکریم ګاډۍ چلاوم بس، اسکریم خرڅوم. ښه دا وخت له نن نه میلمه یې ښه کور ته به ویسې دا به غوړ به مې صحیح ده؟ او الله دې مل شو.
څو ورکه څه دی پکې دا اش دی اش اش دی او دا 100 روپۍ اش دی ټول دا کېږي یو 200 250 ماشاءالله تکړه سړی ټول ورځ ګرځي ګرځم او کور دې چیرې دی کوبي پټیا کوبي او دا وبم ګرځي ها او ماشومان باندې خرڅه کې غټانو دا شمال هم خورو غټان هم خورو ډېر ماشاءالله مهنتي خلک یاستئ الله دې په عمر کې برکت در توکل واچوي به الله. نن زما هغه شه میلمه شه صحیح ده زنده ځې ما سره زنده اوسئ نه زره سمره ما ودا خیر دا هغه به مې یوسو بس دا وخت له نن میلمه یې ښه دا غول دی مخله صحیح ده صحیح ده تشکر خواهش کوم تاسو ډېر حق دی ځکه ډېر ماشاءالله همتي خلک یې که نه الله دې عمر کې برکت واچوي تاسو ته امت ورکړي خیر اوسه السلام علیکم حاجي صاحب جوړې په خیر صاحب ته ښه ده قراري ده دا د غوښه او دا سره غوړ واخله صحیح ده مریض یې مریض یې زه الله دې شفا درکړي زه د شپې شوروا پخه کړه ته خو داسې ښکار لګوې کرکټ کې لاړې ته څه شي کې لاړې یې آیسکریم آیسکریم کې بالینګ کې هغه بیټینګ کې نه بالینګ کوم نه بیټینګ صرف امپیری کوم امپیری کې چې څوک اخلي څوک نه ښه دغه نن شپه زما میلمه شه صحیح ده تاسو خو هم ډېره ګټه نه یې که نه ګټه خو مو نه یې دی ولا شکر مې 200 300 پاتې کېږي څومره پاتې کېږي وروره 200 300 پاتې کېږي دغه وخله ورور مې ښه زه نن کور کې پخه کړم صحیح ده السلام علیکم وراره ستړی مه شې خیر څنګه یې خیر بچیان دې څنګه دي څنګه خاندې ها بس نو ولې خاندې همدغسې مو خاندي داسې نو سړی خاندي چاته زه به نن تا میلمه کړم میلمه کېږې ما کور کې څوک نشته چېرته دي کور کې د لوچرخي یویشتمې موضوع خوا کې کور دلته دی څوک هم دي کور کې څوک نشته چیرې تللی ها چیرې تللی زه بخار چارې ته تللی وم کور کې دی هغې چیرې تللی کور والا دی کور والا خو نور مشر څوک نشته که نه پلار مې وظیفه کې ده تنخوا یې نشته او هلته وظیفه کې ده که نه نه مور خو به دي که نه کور کې د مور شته خور دی ورونه دی ښه ټول کار ته کوې ورور مې شته ما عمره ده غبرګون کې غبرګون کې هستې او اسکریم خرڅوې نن به زما میلمانه شي کور ته به ویسته او مورکې ته ورکړې وایي دا پخه کړه صحیح ده او دا خو څه دی پېژنې غوړي غوړي دی آفرین دغه هفته کې م غوښه خوړلې ده څونه وخت کې کور کې غوښه نه ده پخه شوې مخکې مېلمانه راغلي وو ښه څونه وخت مخکې څونه وخت مخکې یو هغلته م پخ کړې وه بیا هم نه ده پخ کړې ښه دوستانو ګوره ښه دلته کورنۍ داسې شته چې هغه په ډېرو وختو غوښې نه خوري ښه همدغه قربانۍ نه ده همدغه قربانۍ ته په تمه یي نو تاسو که قرباني کوئ دلته قرباني وکړئ ځکه دا خلک مستحق دي همداسې ده که نه دا خلک باید قرباني چېرته وکړي افغانستان کې وکړي چې تاسو ته غوښه راشي صحیح ده داسې دې راکړه خدای په امان چېرته دې په شا کړي دا فکر دا کوم په دغه د موچي کار دی دې ځای نه راوتې دلته څه شی کوې هغه بابا ته د ودیزي کول ودې کړه او سهار چې راوځې څو بجې کور ته ځې سهار ما پستان ځم خاصتاً څه کېږي غریبي کېږي نو څه خرڅه مرڅه خو ګزاره کېږي زه شکر دی خدای پاک را رسي او الله دا وخت له نن زموږ میلمه یې صحیح ده زه الله او دا غول د غوښه دی صحیح. څونه وخت کېږي چې غوښه کور کې نه ده پخ شوې غوښې والا موږ نه یو موږ څونه وخت کېږي کلونه کېږي موږ داسې چې یو څوک راکړي کو نه نو موږ په دې غوښه نه یو عادت نه د اخري ځل چې د غوښه کور کې پخ کړې څونه وخت کېده بس کېږي به یو 4 میاشتې به کېږي لا حول ولا قوت 4 میاشتو کې نه ده پخ شوې او په زه داسې ده چې موږ نیو عادت نو څه وخورو چې نه نو څه وخورو عادت نه دی حتی موږ په غوښه عادت نه یو نو هم نشته همداسې ده نو هم نشته چې وخورو دروغ خو نه شته پکې نه 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 دوستانو قرباني کوئ که غواړئ قرباني مو الله قبوله کړي افغانستان کې وکړئ همداسې ده که نه او که نه دا خلک موږ په غوښه عادت نه یو نشته اشتیا خو شته ده. داسې د قربانۍ یو غوښه شي نو په هغې باندې موږ صحیح ماړه نیو چې هغه داسې چې خلک غریب دي ځان له داسې ورکوټه چلکۍ لاندې وه د هغه کور کې نه کېږي نو موږ ته به څه تاسو ته راکړي به څه راکړي موږ ته به څه ها راکړي که چېرته غواړئ قرباني وکړئ نو زه باوري یم انشاءالله چې دې خلکو ته به که
ډېره نه لږه خو به ورسېږي ها شاباس خپله قربانیان افغانستان کې وکړي چې دا خلک مستفید شي والله اجر غریب درکړي. خلکو ته ورسي آفرین. غریب خلکو ته ورسي السلام علیکم زه الله دې عمر خدای کې برکت پامان واچوي. خیر اوسې کاکا السلام علیکم السلام علیکم ستړي مه شئ نو زه کومه سې پورته راجګ شمه تاسې لږ دغلته راشئ سره خبرې وکړو السلام علیکم خیر سي په خیر ستړي مه سئ زه دې ته رانه د دې خلکو چې کوم د دې په دغه رزق ګټلو کې کوم خوند دي فکر نه کوم چې د دنیا په هیڅ نعمت کې هم داسې خپل په خواري او زحمت یې ګټئ که نه کورونه چیرې دي ښه اوسېږي دلته مسافر یاستئ زه داسې چل کوم تاسو نن زموږ میلمانه شئ صحیح ده دا ونیسه دا ونیسه ورور دا څو بوجې هم کته کړې اوس 200 د سیمټو بوجې دا ونیسه دا عادي خبر نه ده زه یو دانه هم نشم پورته کولی نو یو پلاستیک غوښه ځان ته ترې وباسه نه ته یې واخله یو هغه ته ورکړه دوه یې واخیستې چلي ګره دا واخله دا واخله دا واخلې ځان ته کاچوئ نو دوستانو دغه زموږ اکثر افغانان چې دي د قربانیانې په نورو ملکو کې کوي که نه او نو هغې ته تاسو فقط یو وړوکی پیغام ورکړئ چې دلته خو به داسې کورنۍ وي چې په میاشتو میاشتو به غوښه نه ویني شته که نه نو الحمدلله دې کې کار توان شته دی کار کې خپل زحمت وباسي الله دې په ځوانۍ او په او انرژي کې ورته نور هم اضافه راولي تر څو پورې همت کوي هغه دی نو خدای پاک د کار روزګار کې ورته برکت واچوي فقط دا وایم چې دلته داسې کورنۍ دي چې په میاشتو میاشتو هغې د غوښې څه کم نه کوي همداسې شته که نه لکه قرباني کوي افغانستان کې وکوئ تاسو اختر کوئ انشاءالله موږ به درته منډې وهو په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله زه یې ونونه